چې د نیکانو خلکو په مجالسو کې ناسته د صبر غواړي، ځکه چې د نیکانو په مجلس کې او د دیندارو خلکو په مجلس کې ته هر هغه کار نشي کولی چې ستا خواهشات غواړي. که ته څه د ګناه کار کول غواړي، که ته کنځلې او بدې ردې ویل غواړي، که ته څه سندره او ډمتوب وایې، که ته بل څه شی بل څه نشي کولی. صبر غواړي. ته به د هغه مجلس ادب کې ته به هغه نیکانو ته ګورې، ته به هغه دیندارو ته ګورې. دا پلانې دا پلانې دا پلانې د مخکې دا نشو کولی، مخکې دا نشو کولی. فایدې پکې ډېرې زیاتې دي، خو دې کې صرف د الله ولې داسې تعبیر کړی د دې فایده راته بیانوم. بس لکه اوس یو سړی دی نسوار کوي یا سیګرټ کوي، نو دی چې د نیکانو خلکو په مجلس کې کښېني کولی شي؟ نشي کولی. ډېر تاویږي را تاویږي او ګوري را ګوري، خو څه نشي کولی. یو سړی دی فحش خولی ده، څښا خبرې، غلطې خبرې، کنځلې، بدې ردې، سپکې دا وایي، دا خو نشي د مجلس نیکانو په مجلس کې خو دا نشي ویلی دی. دا صبر غواړي. نو د دیندارو خلکو سره ناسته دا څه غواړي؟ صبر غواړي. ځکه ورته ځان وتړه د دوی سره، په ځان لازم کړه د دوی د مجالس. د نیکانو خلکو سره کښېنئ او د هغوی سره پاسئ، د هغوی سره ناسته پاسته کې ډېرې فایدې دي. لویه فایده دا ده چې دنیا کې ته د چا سره وخت تېر کړي، نو په آخرت کې هم راپاسې د هغوی سره. ډېره ټوله غټه فایده ده. نو که څوک د چا سره وخت تېروي، الله یې حشر هم د هغوی سره کوي. نو یو به د الله د قیامت پر ورځ د دغه خلکو سره راپاسئ. دویمه دا د الله بندګي ده، د نیکانو مؤمنانو سره ناسته، په دې الله اجر ورکوي. درېیمه دا چې د نیکانو په مجلس کې دا خبرې نه وي چې دا غریب دی او دا مالدار دی، او دا د قوم نه زورور دی او دا د قوم نه کمزور دی او دا ښایسته دی او دا بدرنګه. نه نه. بله فایده پکې دا ده که څه کمی ده پکې وي، نو ته به د ځان نه لرې کړي، وبپېژنې، ځکه چې هغوی به د دین څه مسله بیانوي، ته به واورې. نو تا ته به د خپل ځان پته ولګي چې ما کې دا عیب شتي، ما کې دا کمی شتي. ځکه لقمان حکیم خپل زوی ته ډېر نصیحتونه کړي، یو نصیحت یې ورته دا کړی چې زویه د نیکانو سره کښېنه، دین به ترې زده کړي، او که تا کې څه کمی نو هغه به د ځان نه لرې کړي. او درېیمه دا په دې نیکانو باندې د الله رحمتونه راورېږي، نو تا ته به پکې هم برخه میلاو شي. او د بېدینو د مجالسو نه ځان لرې ساته زویه وي. وی په کې نقصان دا دی که څه راته معلوم وي، هغه به دنه مې هېر شي. که څه لږه ډېره دینداري د به کښېنو، هغه به دنه م ختمه شي. لکه اوس سړی د بېدینو په مجلس کې کښېني او د منځه خیال ساتي، ورو 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 هغه ورته په مخه وایي زه بیا به وکړې، دلته به وکړې که نه، او زه موږ به خپله جمع وکړو. په ورو 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 دغه جومات نه دغه منځه نه د هغې نه قلار کړي. نو که هغه لږه ډېره دینداري ده به کړي، د هغې نه به دې هم خلاص کړي. او غټه د یېرې خبره پکې دا ده، وی زویه هېڅ پته نه لګي چې په دې بېدینو باندې به د الله عذاب کله راځي. نو که ته ورسره ناستې کېدای شي په تا هم راشي. نو دوی د مجالسو نه به ځان لرې ساتي. الله خپل پیغمبر ته ګوره زوره نه ورکړه، نه وی دقه غریبانه ورسره به کښېني. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته ډېر ناشنا، وی که څوک زما سره محبت کوي، که څوک زما سره محبت کوي، نو بیا دې د غریبۍ دپاره لوښی برابر کړي. دې مطلب دا غریبۍ دپاره لوښی داسې نه چې لوښی نه چې لوښی میلاویږي پتیله یا څه شی چې غریبۍ لیواله. مطلب دا دی چې په دې سړي به غریبي به ډېره راځي، نو ځان دې بیا ساتي دې ته. دا نه په دین کې د بعضو دا مطلب دی چې موږ به دینداره شو، څه به شو؟ مالداره به شو. یو وخت کې زه دعوت ارشاد په یو سنټر کې ومنو، د جمعې ورځ و زما هلته څه کار اوسې لیکل مې کول، او د نور یو هم نه و راغلی، یو داعیم نه و، یو جیب ولم نه و.
نو په دې کې یو انډین راغی چې را دننه شو اردو هغه ژبې ول عالم کم یو دی ما خو نن نه راغلی اوس یې چلولې اردو به معلوم راځي وی زه اسلام راوړم زه خوشحاله شوم چې الله دا شرف ماته نصیب کړي او دا کلمه زه ده ته ووایم خو حیران به دې شم چې هندو خو ډېر زر اسلام نه قبلې خو چې دی به متاثره شوی یا به د ډېر اوږده مطالعه کړي د اسلام متاثره شو نو آخر دی راغی دلته ما راځه کې مې نه و ما اسلام قبلې د چا د باندې زور زبردستي خو نشته وي نه ما اسلام پېژنې چې څه ته ووي او پېژنې چا یرولی خو نه یم وینه یرولی نه یم بله څه دمکي څه کپیل خو درته څه نه دي ویلي بل څه چې نه 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 هېڅ نشته ښه په هوش و اواز کې ویاو ځکه زموږ په اسلام کې زور زبردستي نشته الحمدلله اسلام چې قبلې علی بینه ښه په رڼا کې به یې قبلې دا نه چې سبا له وایي زه یرولی وم او به مې زور راوستی و زما اسلام نه پېژندو بیا خو دې وتلی شي ځکه وی هغه قصه کې قصه راغله وی هغه چېرته پخوا وخت کې وی یو مسلمان سره دغه میلاو شو د مسلمان عالم سره یو نصرانی میلاو شو شراب به یې ډېر څښل نو هغه له دعوت ورکړو اسلام ته راوړه وی زه به اسلام ته راوړم خو ستاسو په اسلام کې شراب حرام دي مشکل دا دی زه خو شراب ډېر څښم هغه وی دغه بیا وروستنۍ مسله ده تا ولې اسلام قبول که شراب ورسې دومره غټه خبره خو نه دا ګټه ده د اسلام قبول که بس هغه اسلام قبول کړی چې اسلام یې قبول کړی بیا ورته شراب به نه څښي ولې شراب وي دې باندې خو اتیا کوړي دي وي په دې خو اتیا کوړي دي غریب په بله کې ونښتو چې دا وایي زه پرېږدم دا اسلام وي بیا خو به دا سټ و د هغه احراج چې اوس څه وکړو که ته شراب څکې خو اتیا کوړې سزا درته میلاوي او که اسلام پرېږدي نو د مرتد سزا څه ده خو بیا د هغه سر وهل دي نو نه دا چې ته به سبا وایي چې زه اسلام پرېږدم بعض راشي زه اسلام قبلوم سبا له بیا وایي زه یې پرېږدم وریاد نه نه انډین وایي چې زه ښه برابر یم ما ورته کلمه ووایي بیا به څه لیکلي بعض د دوی تفاصیل هغه مې ولیکل او ما بیا تر اشد څه وخت بعد تاله به ښه یو دغه جوړ کړو یو کارډ جوړ کړو چې او ته مسلمان شوی دلته زموږ په خوا کې دی موږ ګوایي ورکړو بیا ته مخې ته خپله کاروایي وکړه که څه کې هغه وکړه وی صحیح ده بیا پاڅېدو نو زما د خوا نه دا اوس په کومه بنا ووت ما ته یې مسلمان شو اوس ځه بیا مو د هغه اردو والا ټلیفون ورکړو ما دا د هغه نمبر دی د رابطه کوو بیا دا خواله راځه بس روان شو بیا یې ما ته د منځ کې وی ځم ما یې ځم څه کې د دروازه کې چې وتو بیا یې ما ته وی لکه ځم نو ما ته څه غواړې سپا خبره ما ته وکړه راشي څه وایې ته وی دلته خو دا خلک وایي چې څوک مسلمان شي دوی له پیسې ورکوي ما ته دې له راغلی د دې بعضو دا مطلب وي چې لکه که زه دینداره شم نو د پیسو باران به راورېږي دا بعض د دیندارو ته وګورې دا دینداره خلک دا که غریبانه نومي خو ډېر خوشحاله وي حتی عقیدې ډېره مضبوطه وي په الله باندې هر وخت به دی موسکې او د الله شکر دی او بس ته به وایي چې داسې د کروړپتي لږ پتي دی وي د بېدینه سوچ کوي چې یاره که دا څه دي دوی سره دي راشي زه به هم د دوی ملګری شم چې دوی ملګری شي به بیا دوی خو داسې غوړ غوړ ګرځي مونږ خو څه ودرېږو ته به په دې نه دینداره کېږي چې زه به دینداره شم چې الله به نه کېدی شي ته دینداره شي او څه شي غریب شي الله د باندې امتحانونه راولي څه چې درسره دي هغه د نه هم کېدی شي لاړ شي امتحان به الله راولي ځکه چې ته دعوه کوې چې زه دینداره یم الله منم په الله مهین یم نو چې دعوه کوې نو بیا په دعوه باندې څه ښې دلیل به ښې برهان به ښې چې او زه رښتینی یم
الله به تعالی دلیل داسې غواړي چې په تا به امتحان راولي کیدی شي او دا څه چې دې سره دي دا درم غواړي. تاسو اوس د مال خبره کوئ د ایوب علیه السلام نه بچي م اخیستي مال بچي چې څه ورسره وه ټول یې ترې اخیستي وو 18 کاله په هغه باندې امتحان 18 کاله او بیا چې به ته چا تپوس وکړو په دې ژوند کې د ښایسته وخت کم یو وی هغه وخت ډېر ښایسته و ځکه چې الله مې په مخه رایادېدو او الله به مې په مخه یادو. خبره مې دې پورې راواغسته چې الله پیغمبر ته ووایي غریبانان به د مجلس نه شړي هم د دوی سره به کښېني دا خو ډېر نیکان خلک دي دوی خو د الله مخ غواړي. دې څه مطلب د الله مخ غواړي د الله رضا لټوي دا یې واضحه معنی ده خو دې کې یو دننه ډېره ښکلې معنی هم پرته ده یریدون وجهه دوی طلب کوي او غواړي او لټوي دیدن د مخ د الله دا ډېره ښکلې معنی ده یعنې دوی چې لکه محنت کوي دې دپاره کوي چې موږ ته د چا دیدن نصیب شي دا الله. ولا تعد عیناک عنهم او وادي نوړي سترګې ستا د دوی نه تريد زینة الحیاة الدنیا چې غواړي ته ډول د ژوند د دنیا د دوی نه به اخوا سترګې نه اړوې داسې پابندي بوله اخوا به سترګې نه اړې اخوا څوک دي بېدینه وي بېدینو ته به سترګې نه اړې او نه به ګرځي په ډول د دنیا پسې ډول د دنیا دا خو وختي تورې شی ده په دې پسې به نه ګرځي ځکه دا یو نیم چې ویني چې تو ته ووایې دا پلانې نه ده د ده کمپني ده بس یو دی په دغه پسې به ګرځي صاحب کښېنه او صاحب پاس صاحب کښېناست او صاحب پاسېد جي تاسو د موبایل نمبر راکړئ جي تاسو څنګه او جي تاسو څنګه او د غریب مخ ته هم نه ګوري دې دغه ډول د دنیا پسې ګرځي او ته پته ولګي چې دا لږ زور دی دا لږ مالدار دی دا نسب نه زورور دی دا شروع وکړي یو ته به ناسي او بل ته به ناسي الله وایي نه داسې به نه کوې ته به د خپل نظر په حق چا ساتي چې هغه د الله د دین سره محبت کوي که مالدار دی او که غریب دی. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا او تابداري مکوه د هغه چا چې غافله کړي دي یا چې غافله کړی دی موږ زړه د هغه د خپل ذکر نه مه منه دا خلکو خبرې د مشرکانو الله د دوی زړونه غافله کړي دي د څه نه د الله د یادولو نه واتبع هواه او روان شوی دی په خپلو خواهشاتو پسې د داسې سړي خبره به نه مني وکان امره فروطا او دی د هغه کار د حد نه تېروتل حدود چې کوم الله یې ښودي دا سړی د هغې نه تېروتې دی اوړېدلی دی ای پیغمبر وایي د دې خلکو اطاعت به نه کې وقل او ته ورته ووایه الحق من ربكم حق د طرف د رب ستاسو نه دی دا چې تا ته وایي چې دا غریبانان د دې مجلس نه لرې که دوی ته ووایه صفا اعلان ورته وکړه پیغمبر رب العالمین ډېر غیرتي ذات دی او په بندګانو کې هم دا غیرت پکار دی او د داسې مولا او د داسې عالم او د داسې مؤمن خبره اثر کوي دا غیرت پکار دی ای پیغمبر صفا ورته ووایه حق د الله طرف نه دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر نو څوک چې غواړي ایمان دې راوړي او څوک چې غواړي نو کفر دې وکړي داسې خو موږ نشو کولی چې ته راشې او جي د مجلس نه دا لرې کوي او دا پلانې لرې کوي او پلان ځای ورکېږي زه به ستا دپاره به زه د مجلس نه دینداره باسم زه به غریبانان شړم چې صیب راشي ما سره کېږي دا غیرت به په ځان کې ساتئ دا خصوصا زما نصیحت دی هغه ملګرو وروڼو ته چې دعوت په لار کې کار کوي دغه مولیانو ته دنیا دې خلکو ته ځان مه سپکوئ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي څوک چې ځان د مخلوق سره چې څه دي د هغې نه بېزاره کړي رب العالمین یې په رښتیا بېزاره کړي
د دې څیزونه ول الله هر څه ورکوي چې دې مخلوق ته نه محتاج وي او چې کله دې یو ته کتو بل ته دې کتو بل ته دې کتو ده ته دې کتو عمر له به ته ذلیله ګرځي امام بخاري پسې د وخت باچا خط نه ورلېږلی وی ته دا درسونه کې دا حدیثونه بیانې په دې جومات کې چېرته زموږ دې ګسر ته هم راشه که باچا ورته وایي د وخت مشر خلیفه ورته والي ورته وایي وایي چېرته زموږ دې زی ته هم راشه درسونه بیانوه که نه زما دا واړه به تا نه درسونه یې زده کړي واپس مې کس ولېږو وی ورته وایي چې هغه په جواب کې دا وایي چې هلته به راشي زما جومات ته زما مجلس ته ما سره د دین طالبان ناسي ته به هم د هغوی په منځ کې کښېنې زنګنان به ما ته مات کړي زه به راته حدیثونه یې زده کوم زه به ستا بنګلې له درځم زه به ستا ګسر ته درځم او ستا بچي به ما سره ناسي زه به دوه درې ستا بچو ته حدیث اورم راشه زنګنان مات که موږ به راته حدیث هم یې زده کړو هر څه به راته یې زده کړو امام عطا رحمه الله مشهور امام تیر شوی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شاګرد دی او د امام ابو حنیفه استاذ دی ابا په دې حرم کې درسونه کول نو دغه وخت کې دوله امویه د هغوی یو خلیفه دغه وخت خلیفه راغی د خپلو بچو سره او خپل کسان ورسره وو عمرې له راغلی و چې کله د عمرې نه فارغه شو نو امام عطا درس کو د دنیا را جمع شوي و مخلوق ورته ناست راغی ودرېد وایي زما یو سوال دی لازم به داسې کوي ځکه چې معمولي سړی خو نه دی خلیفه دی هغه ورته یې کښېنه درس په اخره کې به سوال وکړي درس په اخره کې دا ټول بیا سوالونه کوي ته به پکې خپل وکړي کښېنه داسې چې څنګه واپس شام ته لاړ خپلو بچو ته یې وویل دین یې زده کوي دین یې زده کوي او علم یې زده کوي او ته یې پلاره نن څه ډېر متاثره شوی د دې علم نه او د دین نه وي وی هغه عطا خو تاسو پېژنئ او پېژنئ وی هغه تور رنګ والا وی هغه بدرنګه وی هغه نسب یې چې نشته وي پېژنئ وی د هغه په مخ کې چې نن زه څومره ذلیله شوم نو دومره زه تاسو ته سوی یم او زما خو په هغه وس نه رسېدو هغه خو باچا او وی باچا و په هغه زما څه وس رسېدو وی ما ته وی چې کښېنه وی حالانکې نه یې نسب امام عطا دا د مخ نه بدرنګه انسان ښکلی نه و غټه پوزه یې وه غټې شونډې او ځکه په وړوکوالي کې مور ته ویلي وي مورو دا خلک را پورې بس خاندي وي ته بدرنګ یې مور یې ډېره هوښیاره او څه ناشنا ښځه وه وي زویه علم وکړه علم د انسان عیبونه پټوي ځکه ته کله عالم شوي که نه نو هېڅوک به ستا دا تذکره نه کوي چې پوزه دې غټه ده یا شونډې دې غټې دي یا تور وي یا چیټ وي نه 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 بس دې ته ګوري چې داسې دی عالم دی زموږ د علما چې کوم دي د عوام پې ځان وجني پلانې شیخ ته پلانې شیخ ته پلانې خو یو هم دې ته نه ګوري چې دې شیخ پوزه څنګه ده او د ده مخ څنګه دی او د ده سترګې څنګه دي نه نه چې عالم دی موږ ته دین زده کوو به دی پې ځان قربانوي نو علم د انسان عیبونه پټوي خبره مې دې پورې واغسته چې په ځان کې به هم دقه د دې غیرتي رب بندې په ځان کې به غیرت راولي او نه به دا دین چاته سپکې او نه به ځان سپکې چاته دا خو د مولیانو عادت کړي دلته یو کس و اوس خو مړ دی الله دې وبخي مالداره شی اوس وخت کې ما ته یوه ورځ وایي چې ته راشي دفتر ته که نه هلته ما ولي خیر خدای څه چل دی دفتر کې یو بیمار یم چې په ما څه دم واچوي ما راشه زما جومات ته جومات ته به راشي تپوس به وکړي زما نه که ما د باندې دم اچوي ډېره ښه ده که مې نه اچوي زه به درته وایم چې زه به دم نه اچوم ځه تا ته څه ښکارم زما دفتر ته راشي دا مولیان خو راځي ما مولیان راځي ما خو ته پکې ما مه حسابوه نو دا دی بعضو والعیاذ بالله د الله دا دین سپک کړی دی د دې مالدارانو په در به ولاړ دي د دې جیداد والا دا پلانې ده او دا دا ده او دغه ده الله دې موږ د دې کیسو نه وساتي الله دې موږ د انسانانو د محتاجۍ نه وساتي او رب العالمین دې موږ هم خپل ځان ته محتاج کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر هغه څه نه بېزاره کړي چې د دې مخلوق سره دي
إنا أعتدنا للظالمين نارا يقينا تیار کړی دی موږ د ظالمانو دپاره اور احاط بهم سرادقها چې راګیر به کي دوی لره دیوالونه د هغه اور الله وایي داسې جهنم مې تیار کړی دا چې تا ته وایي چې د مجلس نه غریبانان وشړی دوی لپاره الله وایي ما داسې اور تیار کړی او داسې اور دی داسې لمبې دي لکه دیوالونه چې د انسان به د هر طرف نه راګیر کړي وَإِن يَسْتَغِيثُوا او که دوی چرته د اوبو مدد وغواړي یغاثوا بماء کالمهل نو مرسته به وشي د دوی سره په هغه اوبو چې په شان د ګرمې تانبې به وي الله به له داسې اوبه ورکړي دوی به داسې اور الله تیار کړی چې د هغې لمبې دومره غټې دي لکه څه لکه دیوالونه دوی به یې راګیر کړي نو کله چې د دې خپل سوي زړه د اور مړ کولو لپاره دوی اوبه وغواړي زړه به یې سوي زړه دا بدن به یې ټول سوی وي چې الله اوبه راکړه رب العالمین به له خوټ کېدلي اوبه ورکړي الله وایي داسې به خوټ کېدلي او داسې ګرمې لکه تانبه چې ګرمه کړي تانبه چې ویلي کې که نه دقه شان څښاک الله وایي زه به له ورکړمه یشوي الوجوه چې ورتی به مخونه بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړې ده وایي دوی چې کله د ګیلاس یا سلوخې راوالي د څکو دپاره چې څنګه دې ګیلاس ته داسې وګوري دا مخ به یې پکې راوبهیږي داسې عذاب الله هغوی له تیار کړی ځکه وایي بئس الشراب څه ناکاره څکل دي دغه الله یې دې مونږ ساتي وساءت مرتفقا او څه بد ځای دی د فایدو اخیستو جهنم څه بد ځای دی الله دې مونږ ټول د جهنم نه لرې ساتي بل طرف ته دا فریق هم دی إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه کوي إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا یقینا موږ نه بربادو اجر د هغه چا چې ښایسته عمل یې کړی دی أولئك لهم جنات عدن دا کسان د دوی دپاره جنتونه د همیشوالي دي تجري من تحتهم الأنهار چې بهیږي به لاندې د دوی نه ولي يحلون فيها من أساور اچولی کیږي به دوی ته په هغې کې بنګړي من ذهب د سرو زرو ویلبسون ثیابا او اغوندي به جامې خضرا شنې من سندس واستبرق چې جوړې شوي به د نرو ریخمونه او د غټو ریخمونه متکئین فیها علی الارائک تکیه وونکي به یا ډډه وونکي به په هغه پالنګ په هغې کې په پالنګونو باندې ډډې به یې والي دنګ دنګ پالنګونه به ما ته اوس ته د فایده ذکر کړې وه چې الله اکثر د جنت په دې نعمتونو کې دا نعمت ډېر ذکر کوي څه به یې کړي ډډه به یې والي وجه دا چې هغه دنیا کې املا ستړي شوي وه د الله په بندګۍ کې رب العالمین هلته په ارام کو وی ډډه به یې والي په دنګو دنګو پالنګونو شنې جامې به یې اچوي د ریخمو نه جوړې شوي او که څوک د جنت تفصیل اورېدو غواړي نو کوم درسونه دي ووایي نونیت ابن القیم رحمه الله ما تفصیلا د جنت نعمتونه ذکر کړي یو یو نعمت موږ ذکر کړي هغه واورئ ډېر خوند به درله درکړي الله یې دا نعمتونه موږ ته نصیب کړي رب العالمین دې د دې قرآن د دې درسونو د لاسه او د دې تفسیر د لاسه الله دې موږ ټولو ته بخښنه وکړي او رب العالمین دې
موږ ته په جنت الفردوس کې اوچت مقام نصیب کړي. نعم الثواب څخه بدله ده هلته ووایي څه ناکاره او بد څښاک دی دلته وایي څخه بدله ده وایي حسنت وحسنت مرتفقا او څه ښایسته ځای دی د ارام او دې نه بل ښایسته ځای نشي چې انسان پکې ارام وکړي. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د دوو کسانو یو مثال بیانوي. دا مثال ولې بیانوي؟ د دې یو څو وجې دي. یو وجه دا ده هلته مخکې تذکره وشوه چې غریبانان به د خپل مجلس نه نه شړېږي. نو اوس دلته الله وایي واوره دغه مالداره چې بېدیني د دوی څه انجام دی او د هغه انسان به څه انجام وي چې د مؤمن د مجلس نه نفرت کوي او دنیا باندې ځان داسې عزتمن ګڼي د ده حال باندې په دوی کې مې یو دقه شان دی او ما الحمدلله په دې باندې یو مستقل بیان هم کړی دی که تاسو ته یاد وي. قرآني واقعات ما تفصیلا بیان کړي. یو واقعه به کې ما د دې دوو کسانو ذکر کړی دی. هغه بیان بیا واورئ مکمل بیان په دې دی. دویمه وجه دا ده چې په دې صورت کې غټه موضوع ده چې ایمان راوړئ یو نیک اعمال وکړئ. نو اوس الله وایي چې د نیک عمل نه منع کوونکی شی هغه د دنیا ده. چې چا د دنیا سره محبت کړی او دنیا زیاته کړې ده هغه د نیکو اعمالو نه بند شوی دی او نیک عمل به یې نشي کولی. صحیح خبره دا ده مضبوطه چې دا یو راپېښه شوې واقعه ده چې الله یې بیانوي. واضرب لهم مثل الرجلين او بیان که دوی ته مثال د دوو سړو. ډېره خوندوره واقعه ده او ډېر خوږ مثال دی. په شام کې یو علاقه ده هغې ته رمله ویلی کېږي. دا دواړه کسان په دغه رمله کې اوسېږي. دا یو ډېر نیک انسان او دا بل بدکار او ناکار انسان و د آخرت نه منکر انسان و. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب چې ګرځولي وو منګه یو د دوی لره دوه باغونه د انګورو نه. دا کم یو دی؟ دا هغه کافر دی هغه بېدینه دا پکې ډېر مالدار و. الله وایي دوه باغونه یې و د څه شي د انګورو. وحففناهما بنخل او راتاو کړي وي منګه د هغې دواړو نه کجورې. د کجورو دا ونې راتاو شوي څومره ښکلي باغونه دي. دې منظر ته وګوره سوچ سړی وکړي چې باغونه د انګورو دي او چاپېره دې کومې ونې دي د کجورو صرف دا نه. وجعلنا بینهما زرعا او ګرځولی وو موږ په منځ د دواړو کې فصل پکې هم شي واښه به پکې ولاړ تک شنه باغونه مزېدار د دې ونو په دې منځ کې هر څه کې دا فصل پکې و. كلتا الجنتين آتت أكلها دواړو باغونو به ورکولې خپلې میوې ولم تظلم منه شيئا او نه به یې کمول د هغې نه څه شی میوې به یې ښه پوره ورکولې ولم تظلم څه شی به یې نه کمو. ځکه چې څو پورې قرآن نه پوه شوی هسې د عام عربي سړی زده کړي دی به یې خپلې ترجمې سوچ ورته ولم تظلم یعنې به د ظلم باره کې خبر روانې. ظلم په اصل کې هم کمول دي د الله په حق کې کمې کول دي. دلته ولم تظلم یعنې دې باغونو او دې ونو او دې فصل څه کمې نه دی کړی وخت په وخت خپله میوه بلکل پوره ورکړې ده. وفجرنا خلالهما نهرا او روان کړي وو موږ په منځ د دغه دواړو کې نهرونه. دا څومره ښایسته باغونه دي د انګور باغونه او فصل دی پکې او تاو راتاو شوي دي د کجورو ونې او په منځ کې وله پکې هم وي
او چې کوم فصل کې او کوم باغ کې وله بهیږي نو خو اوبو ته ډېرې دي د هغې فصل بیا ښه بسېدا دی ځکه الله وایي وکان له ثمر او وی د هغه دپاره میوې مالداره سړی ډېرې میوې وي یو ورځ دغه مسلمان را وغوښتو ته راشي وي چکر به ولګو زما د باغونه به ویني د دنیا پرست سړی چې دی اکثر د دې دنیا ده تذکیرې ډېرې کوي دلته کوم تاسو د مسلمانانو کې ویني نو مجلس کې چې کېده بس 10,000 مې هلته ولېږلې 100,000 هغوی را ولېږلې هلته یو پلاټ په اسلام آباد کې وشو دویم پلاټ چې دی په لاهور کې دی او بل په پېښور کې جوړېدو ولی تاسو سم چې چلو کوو دا خو ریټ کم شوی ریټ دقه کیسې وي غریبانان غریب دی که هر ځای کې چې ډوډۍ او د خوراک خبره کې دا څه شی دی خو غریب دی که دم دی مسلمان ته وي ته راشي چکر به وو دې باغ کې باغونه به ویني میوې به ویني او صحیح در به شي مفسرین لیکي وي هغه یې راوغوښتو د دې لاس نه یې نیولی او په دې باغ کې ورې چکر ورکو دی ولې به دې غاړه راځه سی ورته ووایي رب العالمین پخواني خبره کوي موږ خو ته نه یو خبر نو الله خو اورېدلې وي ځکه یې موږ ته ووایي زموږ د دې قیسې نه څه خبرېدو او زموږ پیغمبر د دې نه څه خبرېدو الله هغه ته بیان کړی و هغه موږ ته بیان کړه فقال لصاحبه نوی د خپل ملګري ته چا ته مسلمان ته وهو یحاورو او د خبرې کولې د هغه سره دواړه روانو باس روانو د لاس نیولی څه خبره ورته وکړه ډېره د تکبر خبره ورته وکړه او ډېره د سپک انسان د سپک انسان ښه انا اکثر منک مالا زه خو ډېر زیات یم ستانه په مال کې واعز نفرا او زورور یم تانه په ډله کې مخامخ ته سړي ته دی د دنیادار سړی دی د دنیا چې ډېرې شي د عقل هم کار کړي دی به ګډې وړې وایي ځکه موږ بار بار دا وایو چې عقل سړیتوب ادب دا نه په دنیا سره راځي او نه په دنیوي علمونو سره راځي دا په څه سره راځي دا په علم او په دین سره راځي کله به یو سپین ږیری ویني لیکل به ورله نه ورځي لوستل به ورله نه ورځي دا به سکول ویلی هېڅ هم نه وي او د هغه هغه آداب د هغه هغه اخلاق جرګو سړی فیصلې به کوي یو ډاکټر به ویني کله وایي دا پروفیسر دی او کله وایي دی خاص دی په پلاني مرض کې دی متخصص دی او د دومره تنخواه ده او دومره هغه له د سلام چل راوځي غریب پسې ورننوځي سلام علیکم ډاکټر صاحب کښېنه کښېنه ده ته دې دومره سبق دا نه دی ښوولی چې ته به د سړي سره څنګه معاملات ساتې نو عقل ادب دا د دین سره راځي و دې هغه ته وایي ستا نه ډېر مالدار ودخل جنته او ورننوتو یو باغ خپل ته دوه باغونه وکړه الله وی هغه یو ته ننوتو وهو ظالم لنفسه او دی ظلم کوونکی و په خپل ځان باندې الله وی دی ظالم دین یې نه منو د ځان سره لوی ظلم شروع کړی دا ټول نه ګډ ظلم دی چې انسان یې د ځان سره کوي د خپل کمزوری بدن جهنم ته ورسي بیا ډېره تکبر نه ډکه خبره وکړه قال وی ما اظن ان تبید هذه ابدا یره زه خو ګمان نه کوم چې ختم بشي دا هیڅکله دا ګمان زما نیسي زما د باغونه به چېرته خراب شي دا نه ختمېدونکي باغونه دي او بل یې څه ووایي وما اظن الساعة قائمه او ګمان نه کوم په قیامت باندې قایمېدونکې دا قیامت هم نشته زما دا باغ به همیشه پاتې کېدونکی باغ دی او قیامت دا هم نشته هسې خبرې تاسو جوړې کړي دي مسلمان ته یې وي داسې متکبر انسان و که په دې کې ډېر مرضونه و که نو مشرک و د آخرت نه منکر او بل پکې تکبر و څه وایي ولئن رددت إلى ربي
او که بالفرض واپس شما خپل رب ته لکه څنګه چې تاسو وایي بالفرض دې مذاق کیسي وی دا څنګه چې تاسو وایي چې موږ به الله ته واپس کېږي ځکه بالفرض واپس هم شومه لأجدن خیرا منها منقلبا نو خامخا وبه مومم غوره د دې نه زه د ورتلو که بالفرض قیامت رامغی نو په قیامت کې به زما د دې نه غوره هر څه سم ته به وایي چې د اسمان نه راکوي شوی آخرت کې به هم وایي زما سره دا هر څه چې تکبر یې وکړو وجه څه ده د هغوی دا یو ذهن جوړ شوی و چې یو سړی په دنیا کې مالداره دی او الله ورله ډېر څه ورکړي دي نو دی د الله وخت یې خاص سړی دی په آخرت کې خو له بیا ورکوي دا هر څه ملګري ورسره خبره شروع کړه قال له صاحب وی د ته ملګري دا مؤمنان دي چلتې زده کړي دی ورته ونه چې دا باغ څنګه او دا میوې دا خو ډېرې مزیدارې دي او دا وله پکې څنګه وتې ده او دا ځمکې ته په څو اخیستې دي او دا به څه چل کېږي او زما دا به څنګه شي نه خبره یې شروع کړه وهو یحاور او هغه جواب ورکو دته اکفرت بالذي خلقك من تراب آیا تا انکار وکړو د هغه الله نه چې پیدا کړی ته د خاورې نه ظالم وایي د هغه الله نه دې انکار وکړو ثم من نطفه بیا یې د منۍ د قطرې نه ثم سواك رجلا بیا برابر کړي ته سړی دلته انکار کوم رب چې ته د خاورې نه پیدا کړی د منۍ نه پیدا کړی سړی د نه جوړ کړو تا ته انکار وکړو لکنه والله ربي لیکن زه خو دا ویمه چې الله زما رب دی دا ورته مې اعلان وکړو ولا أشرك بربي أحدا او زه نه شریک کوم د خپل رب سره هیڅ شی زه الله سره نه شریک کوم زما خو دا عقیده ده ولولا إذ دخلت جنتك اولې نوه کله چې ته ننوتې خپل باغ ته قلت ما شاء الله چې تا ویلې وې څه چې وغواړي الله هغه کېږي لا قوة إلا بالله او نشتی طاقت مگر په مرسته د الله داسې به دې ووایي باغونه د باندې ډېر ښایسته ولګي تا ماشاءالله الله چې څه وغواړي کېږي بیا به سره ویلې لا قوة إلا بالله چې وایي دا څه طاقت چې موږ له راکړی چا راکړی الله راکړی موږ کیسې دي إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا کچرینی تمال را چیز کم یمستان پا مال و بچو کی هر چی دا پیغورونو دا غربت دا تمال را که جی تا غریبی او بچی دی لگ دی او ڈل دی کمزوری دا دیسی دا مومن ایمان تا با دا خپل رب نا امیدون ساتی وی تا خو ما توی چې ته غریب او باغ دی کمزور دی او مال دی کمزور دی واوره فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك نزر دا چې رب زما براکی ما تا غورستا د باغنا پردو هغې ته سترګې مه راوباسي چې خولې دې لاړې ساسي وګورې ورته د عین نهر د نورو دې ته ګورې او خولې نه اوبه ساسي وایي زر د زما رب هم راکړي ورځې د الله به بدلي د الله پراخه خزاني نو زمونږ هغه پښتانه به ټوش غلا به یې کړي نه آخري نتیجه دا شو غلا به یې کړي بس دومره ځمکه یې واخیسته لکه ستا دې سره څه کار دی غلا یې کړي ته داسې په مباحثو کې لګېدلی خفیه اداره کې لګېدلی چې ته به دا انکوایري کوې چې ته د کوم ځای نه دا مال راوړو د کوم ځای نه دغه راوړو خو دا د هر سړي کوي لنډ دا ووایه الله یې دله ښه ډېر درکړي فعسى ربي یؤتیني خیرا من مالک او نږدې د زما رب به ستا د دې هم زیات مال راکړي
الله په پراخه خزاني ويرسل عليها حسبانا من السماء او راو بلیگی پاگی باندې عذاب د اسمان وشتا دا کم باغونی چی دی که او دستا دا کمی خبری دی وخکاری ما تا دا چی با دی باندې بس رازی عذاب برای تا دیر تکبر خبری اکلی دا اللہ نمونکر شو فتصبح صعيدا زلقا نو بگرزی خوی میدان دا هر سبا ختم شي دا باغونه دا فصل دا ونی دا اوبه هر سبا دا شي او يصبح ماؤها غورا یا بو گرزی اوبه دا غی وچی اللہ بدل دا اوبه سکی وچی نو چې اوبه وچی شو نو فصل بیا سي وشوی که اللہ استاد دی باغونو کی دا کمی ولی چی روانی دی که دا اللہ وچی کی دا کویان دا تا وچی کی دا چینی دا تا وچی کی فلن تستطیع له طلبا نو هیچ چری طاقت باون لری دا غی دا طلب کولو چی اللہ پس مکنن بازم تا برو بازی که دنیا دا طول ٹکنالوجی استعمال کی دا عبود پارا واللہ ننسیب کینو سوکی روشتیش یا دا اسمان نرا ورولیش رب العالمین عذاب روستو پاغا باغ باندی دا مومنہ خبر برابر وغا دین دا فائدم روتا چی کل دی اللہ گیر کو او تکبر دی شروع کو چی جی زمانگ مالونا او جی زمانگ پلار او جی زمانگ نکاح او جی زمانگ جیداد او دا قسم قیسی دی کولی نو یر پکار دا کی دیش اللہ ستا پا دی مال بنا عذاب راولی بلکہ تب دیسی چی سمانگ سردی دا چاہی دا اللہ دی من کمزوری خلقیو دا دی لائقم نو خو بس رب العالمین را کردی دا دی درنو خلقو خبری او دا اوچک مؤمن خبری وَأُحِيطَ بِثَمَرِ او را گیر کڑیشو مالونا ددر اللہ اکبر اللہ مال میں رٹور را گیر کو بس کی را گیر کو عذاب کی را گیر کو دیچ را گئے و دی باغ تیو کتو فأصبح يقلب كفيه نو گرزیدو چی آڑول راڑولی ورغوی خپل لالا سنے ایسے آڑول راڑولی سر من تکلیف رائشی کنا مصیبت او دا ورغوی آڑی راڑی او کل گوتی چی چی او کل سکی ولی علا ما انفق فیها پاغس چی خرچ کریو دا پاغ باقی دیر مالی پی خرچ کریو دیر مالونه لگولی بس بدلا سونه مرولل ویر دا خود تبایو شو هر سلو ختم شو او ما چی بکمی لگولی وی حال دی باغنو مورکنا وهي خاوية على عروشها او باغنا را پریوتیو پخپلو چتونو باندی باغنا طول ازمکی سرا وارشی مؤمن و طویل وی اللہ بدیس عذاب راولی جی فتصبح صعیدا زلقا تاسی خوی میدان برد اللہ جوڑ کی مکہ وگرے مکہ شانوشو باغونه سره د چتونو راولیدلي حبی دوی ويقول وی يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هي افسوس دی چی شریک می نوے گرزولے د خپل رب سره سشے وشی دا خبر شروع وی ارمان چی دا اللہ سره می سشے نوے شریک کرے واللہ سوئی ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله او نو دلرا سڑلا چمرستے کڑوے دد سر سوا دلنا مؤمن تسیوی لو وزیتانا بڑھلے کسے ما ضروری مغلوی دلتا سڑلا نخکاری دا یا دلتا سزور نخکاری دو چلی دسر مرستے کڑوے عجیب دا اللوی وما كان منتصرا او نو دے زماننا بدلا غستن کے
الله وایي زور خو به موږ نه رسېږي چې موږ نه به بدل اخیستی وي چې تا ولې بابونه تباه کړو. هنالك الولاية لله الحق، په دغه وخت کې واک اختیار د الله دپاره دی چې حق ذات دی. واک او اختیار الله وایي چې دا کوي رب چلېدو. الحق هغه الله چې حق ذات دی ټول هر څه د هغه په لاس کې. هو خیر ثوابا، هغه الله غوره بدلي واله دی. وخیر عقبا، او غوره انجام واله دی. چاله څه بدله ورکوي ډېره غوره بدله ورکوي. اشاره ده چې دا سړی حقدار و د دې چې ده به دې باغونو باندې عذاب راغی. نو رب العالمین چې بدله ورکوي بیا سمه پوره بدله ورکوي. ظلم نه کوي د چا سره. دا د ده خپل کړه و، ده ویلي و زه داسې او زه داسې او یاره وایي زه دا باغونه نه ختمېږي قیامت ته پورې. او دا وایي تاسو قیسې شروع کړي چې آخرت دی څوک نشته. داسې مذاق یې وکړو رب العالمین پرې د عذاب راوستو. اوس الله سبحانه وتعالی دا وایي چې دا سړی دوکه شو د دې دنیا د لاسه او دې تباه د څه د لاسه شو؟ د دنیا د لاسه شو. دې دنیا ډېر خلک په دوکه کې اچولي دي. نو الله وایي اوس واوره د دنیا مثال، مه دوکه کېږه په دې باندې. او که د دې مثال نه بعد هم څوک په دنیا دوکه کېدو نو بیا موږ څه وکړو؟ الله وایي واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا، او ای پیغمبره بیان که دوی ته مثال د ژوند د دنیا. بیان که ورته مثال که چې د دماغ یې کار وکړي. په موږ ډېر مهین دی الله، هره خبره راته واضحه کوي. لکه الله داسې ویلی وی چې د دنیا ختمېدونکې ده کافي وه، خو نه مثال درته بیانوي چې ته پرې ښه پوره ورسي. ژوند د دې دنیا مثال واوره. کماء انزلناه من السماء، لکه چې نازلی کو منگه د اسمان نوبه، یا پشان د اوبو چې نازلی کو منگه د اسمان. فاختلط به نبات الارض، نو ګډوډ راوخیږي په هغې سره ګیاګانې د ځمکې. څه سره راوخیږي؟ باران د لاسه راوخیږي. فاصبح هشیما، نو بیا وګرځي مات رامات. الله خبره مختصر کړی نه، بل ځای کې تفصیل هم ذکر کړی چې دا باران راشي فصل څه شي؟ ښایسته شي، غټ شي، تک شي. يعجب الزراع، فصل والا مالک په مخه ګوري را ګوري او خاندي را خاندي، څه ښایسته فصل دی، تک شین دی چې ګوري. الله وایي فاصبح هشیما، نو وګرځي مات رامات. تذروه الرياح، چې الوزي یې هواګانې. الله اکبر. بس د دې نه بله څه واضح خبرې شته، بل مثال تاسو ته بیان کړم. دغه د انسان د ژوند مثال دی. وایي ته چې پیدا شوې وړوکی یا فصل په اوله کې چې راوخېږي او بیا غټ شي غټ شي، ته غټ شوې غټ شو، مشران دې ته خوشحاله شوې لږ ځوان شوی دی او جنۍ پیغله شوې، او بیا رو 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 فصل زیړ شو. که فصل زیړ شو د انسان رو رو کمزوری کېږي، بیا مات رامات شو، په سیلۍ کې والوتو. دغه شان د انسان زیړ شو، کمزوری شو کمزوری شو، اخره کې ختم شو، خاورو له لاړه خپل ځای ته ورسېد. الله وایي دغه دنیا ده. وكان الله على كل شيء مقتدرا، او دی الله په هر شي باندې قدرت لرونکی. الله په هر څه باندې قادر دی. د اخرنۍ آیت به ووایو. اوس الله دې ځکې بله خبره بیانوي. واضحه شوه د دې آیت نه دا کوم چې 45 نمبر آیت دی موږ چې ووایو چې په موږ باندې به څه راځي؟ مرګ به راځي او موږ ټول فنا کېدونکي یو. هر کله چې مرګ راځي نو څه کول پکار دي؟ نو الله وایي چې یو کار به دا کوي چې د دنیا د دې زینت نه به ځان